نو دا وی عائشہ رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کر اخبری بستری تراغے نفث فی کفیه نو بدوانو لاسونو کی بے آخرانی دری سورتون چوب کرل يقول هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا. قل هو الله أحد سورة إخلاص، معوذتين سورة الفلق أو سورة ناس، سورة الناس. دا دري سورتون بيوي أو بسكي بيتشوف كلو فلاسو كي نفث ستوي جو سر معمولي تشوفو كي دخلينا هواوزي كلنا كلو سر معمولي كلو نوال الارشي نديتو بلكي دي مطلب دي نفث في كفي. دا بيوي بيا بريدمانو لاسونو كي ديسي نبيا بيسي چلوكو ثم يمسح بهما وجهه نبيا بي پخپل مخ مبارك باندې راخ كود وما بلغت يداه من جسده او دا بدن کمی سیت بچی لاس مبارک رسیدل نو پاگے بے راخ کود یعنی کم زیت جب لاس رسیدو و بے رسو و پاگے بے لاس والدا دوان دا لاغا طریقہ یہ رویت کرزی دری پیرے بیدا کار کو فحفاظت کی شو سڑے لگو قل واللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا قیمتی اوچت صورتونه ہوئے بے پلاس کی چوف کے بے پا مخ و پٹول بدن راکا کی چل اللہ پا حفاظت کی شو. قالت عائشہ رضی اللہ عنہ فلما اشتکا او چکل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری یا در دیر شو كان يأمرني أن أفعل ذلك به نمات بحكمكو چیز زد سیو کم پاغا زدی سیو کم پاغا دی سمعتم دی چلا سورتون اویم او پخپل لاس کی چوب کم او بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی راکا کا